د امر بالمعروف تازه خطرناکه او مهمه پریکړه. تازه بیا دولتي کارکوونکو ته څه ویلي دي؟ د دې هر څه لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي چې په شرعي صورت او سیرت یې د ټولو دولتي کارکوونکو د برابرولو هڅې پیل کړي او غواړي ټول دولتي کارکوونکي په هغه بڼه چې دوی اسلامي او شرعي بولي برابر کړي. د طالبانو د دغه وزارت چارواکي په وروستیو کې د مختلفو دولتي ادارو له چارواکو او کارکوونکو سره غونډې کوي او خبرداری ورکوي چې ګیري پرېږدي، خولۍ یا پګړۍ په سر او لمونځونه په جوماتونو کې په جمع سره ادا کړي. په دې سلسله کې پرون د طالبانو د امر بالمعروف وزارت یو مقام ملارز محمد د کورنیو چارو وزارت ته ورغلی و او له مقاماتو سره د خپلو دغو غوښتنو اړونده غونډه کړې ده. ملارز محمد ویلي دي د ټولنې د اصلاح لپاره به خپل کار لومړی له دولتي ادارو څخه پیل او دولتي کارکوونکي به ټولنې ته د نمونو په توګه وړاندې کړي ترڅو خلک هم د شرعي احکام پلي کولو ته وهڅول شي. د طالبانو دا کړنې د خلکو د نارضایتۍ لامل شوي ځکه د دوی د تیرې واکمنۍ خاطرې تکراریږي او خلک د طالبانو په نه بدلیدو باور کوي. د طالبانو د امر بالمعروف غړو په تیره واکمنۍ کې خلک د ګیري لنډولو او جومات ته د نه تلو په تور په دورو وهل، بندیانول او ښځو ته یې له کوره د وتو اجازه نه ورکوله. دا چې د دې ویډیو لیدونکي وی ډیره زیاته مننه. د امر بالمعروف د دغه پریکړې سره څومره هم نظره یاست؟ تاسو خپل غبرګونونه ویناوې په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا بلې ویډیو الله